السلام علیکم مستړي مشي وخت مو بخیر. اسی تعالی زیر نیوز څلېرش څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن دوشنبه د 1404 هجري لمریز کال د دلوي یا سالوغې شلمه چې د 2024 کال د فبروري له 9 سره برابره ده. زه رسافه مو تاسو ته له زیر نیوز څلېرش څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. اسرائیل د لویدیځي غاړې د کنټرول د پراخولو جنجالي اقدامات تصویب کړل. په تازه اسرائیلي بریدونو کې 15 فلسطینیان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي، او د لیبیا پر ساحل د کډوالو کښتۍ ډوبېدو لسګونه کسان ورک کړي یا وژل شوي. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. اسرائیل د لویدیځي غاړې د کنټرول د پراخولو جنجالي اقدامات تصویب کړل. د اسرائیل امنیتي کابینې په اشغالي لویدیځه غاړه کې د خپل واک د پراخولو لپاره یو لړ جنجالي اقدامات تصویب کړي چې له مخې یې اسرائیلي میشتو کسانو ته د فلسطیني ځمکو د پیر اسانتیاوې برابریږي او په فلسطیني سیمو کې د اسرائیلي ادارو صلاحیتونه زیاتیږي. دغه پریکړه د فلسطیني مشر محمود عباس لخوا خطرناک، ناقانونه او د عملي الحاق په معنا بلل شوې ده. نوموړي د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه غوښتي چې د دې اقدام مخه ونیسي. حماس بیا له فلسطینیانو غوښتي چې د اشغال پر ضد خپل مقاومت زیات کړي. سعودي عربستان، اردن، متحده عربي امارات، قطر، اندونیزیا، پاکستان، مصر او ترکیه په ګډون 8 اسلامي هیوادونو د اقدامات په کلکو ټکو غندلي او ویلي دي چې اسرائیل د اشغالي فلسطیني سیمو پر وړاندې ناقانونه حاکمیت د ټینګولو هڅه کوي. اروپایي ټولنې هم دا پریکړې یو بل ګام په ناسم لوري بللی دی. په همدې حال کې فلسطین د عربي ټولنې څخه غوښتي چې د دغو اقداماتو د ارزونې لپاره بیړنۍ غونډه راوبلي. د فلسطیني چارو شنونکي خبرداری ورکوي چې دا بدلونونه به د فلسطیني دولت د رامنځته کېدو امکانات نور هم له منځه یوسي او پر ځمکه به وضعیت لا پسې خراب کړي. بیا هم د اسرائیلي حکومت په وحشت او ظلم تمیږو. غزه کې په اسرائیلي بریدونو کې د وژل شویو شمیر زیات شوی. غزې د روغتیا وزارت وايي په تیرو 4 ساعتونو کې د اسرائیلي ځواکونو په بریدونو کې 15 فلسطینیان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د وزارت په وینا د اکتوبر له اعلان شوي اوربند راهیسې 1581 کسان وژل شوي او 1553 نور ټپیان دي. بلخوا د اسرائیل پوځ ادعا کړې چې د غزې په رافح سیمه کې له یو تونل راوتلي 4 وسلوال وژلي دي. د غزې د حکومت د رسنیو دفتر بیا ویلي اسرائیل د اکتوبر له 10 راهیسې 1520 ځله اوربند مات کړی او تر 550 زیات فلسطینیان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي وژل شوي دي. بلخوا د غزې په تړانګه کې د درملو او طبي تجهیزاتو د سخت کمښت له امله د ناروغانو وضعیت بحراني بلل شوی او روغتیایي سرچینې وایي زرګونه کسان د درملنې لپاره د غزې څخه د وتلو په تمه دي. پر اوکراین د روسیې تازه بریدونو کې د یو ماشوم په ګډون 2 تنه وژل شوي. اوکرایني چارواکي وایي د روسیې په تازه توغندیز او ډرون بریدونو کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي چې پکې یوه ښځه او د هغې 10 کلن زوی شامل دي. اوکراین هوایي ځواک ویلي روسیې د شپې لخوا 11 بالستیک توغندي او 149 بې پیلوټه الوتکې توغولي دي. بریدونو په بېلابېلو سیمو کې استوګنیزې ودانۍ، د ګاز نللیکې او د برېښنا زیربناوې زیانمنې کړي او د لسګونو زره خلکو برېښنا پرې شوې ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر بیا د جګړې په روسي ګډونوالو د بشپړ سفري بندیز غوښتنې کړي. د لیبیا د ساحل په څنګ کې د کډوالو یو عربي کښتۍ ډوبه شوې چې د 2 ماشومانو په ګډون 53 کسان پکې وژل شوي یا له درکه دي. کډوالۍ نړیوال سازمان وایي یا د کښتۍ چې 55 کسان پکې سپاره وو د فبروري په 4 د لیبیا د زواره ښار شمال ته واوښته. د سازمان په وینا یوازې 2 کسان له پیښې ژوندي ژغورل شوي چې بیړنۍ روغتیایي مرستې ورته برابرې شوي هم دي. ژغورل شوي کسان وایي کښتۍ د افریقایي هیوادونو کډوال او پناه غوښتونکي لیږدول. د کډوالۍ نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې د مدیترانې په مرکزي لاره کې د روان کال له پیل راهیسې لږ تر لږه 484 کډوال وژل شوي دي. وروستی خبر دا چې د لبنان په طرابلس ښار کې د څو پوړیزې ودانۍ نړېدو 14 کسان وژلي. د لبنان په شمالي ښار طرابلس کې یوه څو پوړیزه استوګنیزه ودانۍ نړېدلې چې لږ تر لږه 14 کسان پکې وژل شوي دي. د بیړنیو مرستو ډلو ویلي له کنډوالو څخه 100 کسان ژوندي راایستل شوي او د پاتې کسانو د موندلو هڅې لا هم روانې دي. چارواکي وایي ژغورونکي د پیښې له ځایه د ژوندي پاتې شویو کسانو د ایستلو لپاره کار کوي، خو د زیانمنو دقیق شمیر لا نه دی وروستی شوی او د ودانۍ د نړېدو لامل بیا تر اوسه هم نه دی څرګند شوی. زموږ د نن ورځې بهرني خبرونه همدومره و. د کورنۍ او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 4 تر سبانۍ خپرونې د الله په امان.